السلام علیکم. روژه مو مبارک شه. الحمدلله د الله پاک شکر ادا کړئ چې موږ او تاسې دې میاشت ته ژوندي پرېښي یو. قسمت مو په دې میاشت کې و. الله پاک یو بل فرصت موږ او تاسې ته راکړ، طلایي فرصت. د دې نه داسې استفاده وکړئ لکه دا چې آخري چانس وي او دا طلایي چانس بیا نه راځي. خپل ګناهونه پرې وبخئ، پاک یې کړئ، الله پاک نه د بخښنې غوښتنه وکړئ، نور انسانانو ته بخښنه وکړئ، ډېرې نیکیانې پکې وکړئ، تلاوتونه پکې وکړئ. موږ بختور یو چې الله پاک دې میاشت ته راورسولو. هر ماښام چې کله مو روژه ماتوله، هر سهار چې مو پیشلمۍ کوو، ځان ته، خپلې کورنۍ ته، اسلامي امت ته، خپل وطن ته، ټولو ته دعا کوئ. هر انسان چې کله روژه ماتي ته ناست دي مسلمان، او کله چې دعا کوي دا دعا قبلیږي. سحري کې دغه برکتي وخت دی چې کله دعا کوئ دعاوې قبلیږي. تهجد ته راپاڅېږئ، عبادتونه کوئ. دا داسې یو فرصت وګڼئ لکه آخري چانس چې څومره چې استفاده ترې کولی شئ ویې کړئ، او په دې فکر اوسئ چې شاید دا چانس بیا را نشي. نو ولې باید پوره استفاده ترې ونه کړو؟ ما ته هم پکې دعاوې کوئ، زه به تاسې ته دعاوې کوم. الله پاک دې موږ او تاسې ته د دې توفیق راکړي چې روژه په ښه شکل باندې ونیسو، عبادتونه پکې وکړو، تلاوتونه پکې وکړو، او له دین نه، له روژې نه، له عبادتونو نه خوند واخلو. چې کله اختر سهار راځي وجدان مو آرامه وي، او الله پاک نه راضي یو چې موږ ته د توفیق راکړ چې دا روژه په بریالیتوب سره پای ته ورسوو. نه دا چې د تیر په شان تنبلي، 11 میاشتې مو تنبلي کړې، بس دی. راځه نو اوس تکړه شو، روژې ته ملا وتړه او عبادتونو، تلاوتونو، روژې، زکاتونو، صدقو، هر څه ته مټې رابډ وه. کیدای شي دا فرصت بیا ما او تا ته نه. ډېر انسانان ما او تا پېژندل، لاړل له دنیا مخکې له دې چې روژه راشي. هغوی به ارمان کوي چې کاشکې دې روژې ته ژوندي پاتې وای. ما او تا ته الله پاک یو فرصت راکړی چې جنت په اسانۍ وګټو، خپل ټول ګناهونه تیر د الله پاک په فضل او کرم سره پاک کړو. نو بیا ولې غفلت کوو؟ دا طلایي چانس له لاسه مه ورکوه. 11 میاشتې د تفریح، استراحتونه، چکرونه، مجلسونه، هر څه وکړل. دې میاشت ته ملا وتړه، وخت ځانګړی کړه، الله پاک ته وخت ورکړه. السلام علیکم.